درې غوره نصیحتونه. یو نفر تازه واده کوي. له واده وروسته خپلې میرمنې ته وایي زه پر سفر ځم خو له تا صبر او وفاداري غواړم. ښځې یې ومنل. سړی ولاړ له یوه خان سره مزدور شو. 10 کاله یې خواري وکړه او بالاخره یې پرېکړه وکړه چې خپل کور ته راشي. خان ورته وویل مزدوري غواړي که 3 نصیحتونه؟ کس وویل 3 نصیحتونه غواړم. خان ورته وویل لومړی تل لنډه لاره مه ټاکه. دویم په تیاره کې پلټنه مه کوه. دریم په قهر کې پرېکړه مه کوه. سړی را روان شو او خان ورته 3 ډوډۍ ورکړې تر څو 2 پر لاره وخوري، دریمه له کورنۍ سره وخوري. په لاره ورته د لنډې لارې وړاندیز وشو خو نصیحت یې په یاد شو نو رد یې کړه. وروسته معلومه شوه پر هغه لاره غله و. بله ورځ د یو چا په میلمستون کې پروت و چې د باندې شور شو. اول یې غوښتل راووځي او ځان ته معلومات وکړي خو دوهم نصیحت یې په یاد شو. سبا معلومه شوه 2 بدماشانو ډلو یو بل وژلي وو. سړی بالاخره کور ته راورسېده. ګوري میرمن یې د یوې 10 کلنې نجلۍ ویښتان ږمنځوي. غوسه شو چې میرمن یې خیانت کړی، باید نجلۍ ووژني. خو دریم نصیحت یې په یاد شو. وروسته یې میرمن یې ورته وویل کله چې ته تللې زه امیدوار وم. کله چې دریمه ډوډۍ په کور کې له کورنۍ سره پرېکړه، خان د 10 کلونو د خوارۍ پیسې پکې ایښې وې.